سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب زدني علما، رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم. صدق الله العظيم. سورة البقرة مقصد بیان د څلورو مسائلو: اثبات د توحید، اثبات د رسالت، جهاد و انفاق فی سبیل الله. سورت څلور حصې او اول حصہ سل آیتونه دي. په دې کې درې بابونه دي. باب اول 20 آیتونه. په دې 20 آیاتو کې بیان کوي د فرق ثلاثه، کوم چې ما سبقه ما قبل صورت کی ذکرو اجمالاً دلتا مفصل ذکر کئی. باغی کې د اول ډلې بیان من کړی دی د متقینو یا د منعم علیهم په ذکر د اوصاف خمسو سره او په ذکر د حکم دنیاوی او اخروی. دویمې ډلې بیان شروع شوی دی د مغضوب علیهم چې پچا باندې د الله غضب، د الله غصه ده. د هغه مغضوب علیهم یا مونږ دې ته کفار هم وایو، په کفرو سره خطاب ورته کړی. نو کفار یا مغضوب علیهم د دې هم خباثات ذکر کوي دوا. اول خباثت د دوی چې دی حق پټون کې دی حق پټي، د حق د دباولو کوشش کوي. دویم خباثت د دوی بنا بر عناد دوی انکار کوي د الله د کتاب نه او د الله د پیغمبر نه. نو عنادیان دي او حق پټون کې دي. دا دو خباثات د دوی ذکر شویو. نو اوس نننی سبق کې کمایت چې ما تلاوت کو ختم الله علی قلوبهم تر عذاب عظیم پوری. پدې کې حکم ذکر کوي د پاره د دې کفارو یا د پاره د مغضوب علیهم د دنیا او د آخرت. حکم دنیاوی ورله اول ذکر کوي. ختم الله علی قلوبهم وعلى سمعهم وعلى ابصارهم غشاوه. چې الله کریم د دوی نه اسباب د فهم واغستو. دا د دوی د پاره حکم دنیاوی شو. یا دی ته منګه تخویف دنیاوی هم ویلی شو. دنیاوی یرا چاغت الله اسباب د فهم واغستو. او حکم اخروی یا تخویف اخروی هم الله ورله ذکر کوي. ولهم عذاب عظیم. او دوی د پاره عذاب د عظیم ډیر لوی، حد درجه لوی عذاب بمدی خلق لوی. نو دا عنوان شد آیت چې پایت کې حکم دنیاوی، حکم اخروی یا تخویف دنیاوی، تخویف اخروی ذکر دے دا پاره د کفرو د کفارو. بل خبره ورستو ذکر شو چې حق پټ کړو. دام ذکر شو چې دوی انکار بنا بر عنادو. نو دائم ذکر که انذار ورکه یا نه ورکه لا یؤمنون، دوی ایمان نه وروړي. حق پټ کړو عنادیانو، که بیان تا ورته کو یا نه کو، دوی ایمان نه وروړي یا نه وروړي. نو اوس دلته ورله نتیجه ذکر کوي چې هر کله دوی انکار کو د عناد د وجې، حق پټ کړو او د مبلغ د بیان هیڅ پروايي ونه کو، ایمان راو نړو. نو دا غي نتیجه څه شو؟ نتیجه ورله ذکر کوي چې الله کریم مهر ولګولو د دوی په زړونو
د دوی په غوږونو او د دوی په سترګو باندې. دا خبره نوٹ کړئ په صحیح مانو چې دا ختم الله علی قلوبهم دا د وروستی آیت نتیجه شوخه. په دې وروستم بحث کوم، پوس نه ذهن کې کېنوئ. په دې سره یو غټ اعتراض ختمیږي او د یو لوی بحث نه پې بچ کېږو. بله خبره یاد ساتئ، هر کله چې دوی حق پټ کو او بنا بر عناد دوی منکرین شول، د عناد د وجې دوی انکار وکړو، نو الله متعال ته هغه اسباب د فهم چې اسباب د فهم اول قلب، دویم سمع او دریم بصور، هغه ته واغستو. نو دوی بغیر د عقل او علم پاتې کو. هر کله چې دوی حق پټ کو، د عناد په بنیاد دوی انکار وکړو، نو الله کریم ته هغه ټول اسباب د فهم واغستو. دوی بی عقل او بی علم پاتې شو. دا صفت د چا دی؟ د حیواناتو. گویا کہ اللہ کریم تے آخر کار سے جوڑ کو حیوان. او دا با انشاءاللہ رست تاز تا ذکر کو مد سورة العراف پا حوالا وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا أُولَئِكَ كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ. دا خلق پشان د ډانګرو دي بلکې زیاد بدتر دي، بے عقل دي. ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى بصارهم غشاوة. اول بیان دے دا حکم دنیاوی یا تخویف دنیاوی. ختم الله مہر و خلد اللہ على قلوبهم د دوی په زړونو باندې. معنی اول اولی کئی وضاحت پہ درتا کوم. وعلا سمعهم او د دوی په غوږونو باندې. وعلا ابصارهم او د دوی په سترګو باندې. غشاوتن پردی دی. ختم الله مہر و خلد اللہ. مہر اللہ و خلد. فائل د مہر اگر سوک دے اللہ، فائل د ختمہ سوک دے اللہ. ختمہ مانا، ختمہ سا مانا دا؟ ختمہ مانا آخر تا رسیدل دے یوشے. یوسیس چه آخر تا ورسیگی نو منگ ویو چه یرا دا ختم شو. لکه کتاب توی مطالعه کې کتاب لولی 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 آخر ته چې ورسېدو نو تاسو یاره کتاب ختم شو. دلته در اصل د مهر نه تعبیر شوی دی په ختمه سره. ځکه چې یو څیز کله ختم شي نو په هغې باندې مهر ولګېږي. لکه مثلا ته خط لیکي، شروع پہ والی دا اول کرخینا آخری کرخی تا چه ورسیدو نو آغا خط پا لفافه کی بند کی او مہر پہ او لگے. نو دای بالکل آخری حد ورطا ذکر کولو چه اللہ دا کفارو زلونهم مہر کو. زکا چه دوی بالکل آغا اختتام دا کفر تا ورسیدل، زکا ورطا لفظ ختمه راوړو. بیا درته امزان پی پوی کئی دلته در اصل د مهر نه تعبیر په ختمه سره شوی. زکه چې یو سیز کله ختم شي نو مهر پی ولګیږي. د هغې مثال ما تاسو ته ذکر که لکه خط چې اخر ته ورسیږي لفافه کې کیدي او مهر پی ولګي. نو دای بالکل هغه اخري حد ورته ذکر کولو چې الله د کفارو زړونه هم مهر کو. ځکه چې دوی بالکل هغه اختتام د کفر ته ورسېدل. څنګه چې ته خط اخر ته رسې دی د قرن کفر خپل اخر ته ورسولو. څنګه چې ته بیا خط راواله لفافه کې بند کې او مهر پې ولګې، د قرن الله د دوی په زړونو باندې مهر ولګو.
نو دی وجه دلتا د مهر نه تعبیر په لفظ ختمه سره وشو. بله خبره یاد ساتئ، مهر چې کله ولګي په یو سیز نو د هغې فایده دای چې بیا د هغه سیز نه دخول کیږي او نه خروج کیږي د بل یو شی. خط تا را واغستو په لفافه کې دی بند که مهر دی پې ولګولو، نو اوس دغه خط نه د هغې دخول او نه د هغې خروج امکان شته تر څو چې مهر پې لګېدلی وي. نو د دې مهر دا فایده شوه چې دغه کفر د وجې الله رب کریم د دې زړونه مهر کو چې اوس هغه کفر د دې د زړونو نه بهر کیږي نه، خروج نه کوي. ایمان دخول د دې زړونو ته کیږي نه، دننه کیږي نه ایمان. حاصل در اصل مراد ته بندېدل دي، یعنی څنګه چې خط لفافه کې بند شي هر طرف نه، نو همداسې د دوی دا زړونه هم بند شو په ګناهونو کې د هر طرف نه. نو اوس رسایی د نیکۍ دې زړه ته ناممکنه شوه، انابت دې زړه نه راوتل ناممکن شو. حاصل د دې خبرې سو در اصل مراد ته بندېدل شو. د مهر نه یا د ختمه نه مراد څه شو؟ بندېدل. یعنی څنګه چې خط لفافه کې بند شو هر طرف نه، نو همداسې د دوی دا زړونه هم بند شو په ګناهونو کې د هر طرف نه. هر طرف نه تی چار چاپیره ګناهونه راتاو شو. نو رسایی د نیکی د زړه ته محال شو. اوس نیکی د زړه ته دننه کېدی نشي، ولی لاره ورته بنده شو، او نه د دې زړه نه انابت راوتی شي، شوق ترغیب په طرف د ایمان. نو ختم الله مهر وخلی دی الله. دلته اوس یو بله خبره، نسبت د ختمه الله ته وشو. مهر چا وخلی دی؟ الله وخلی. الله ورله دا مهر وخلی دی. سوال دا راځي آیا نسبت د یو داسې فعل چې هغه متعلق وي د شر سره الله ته جایز دی؟ دلته دا سوال رالو چې ختمه نسبت الله ته وشي، یعنی دا مهر الله وخلی دی، نو آیا نسبت د یو داسې فعل د یو داسې کار چې هغه کار متعلق وي د شر سره جایز دی چې الله ته خلق وکړي؟ دا کار د شرو مهر وخل، نو آیا دا الله ته نسبت کول جایز دی او کنه؟ دا یو سوال راځي دلته. بیا درته سوال ویم، په سوال ځان پوهوي، په جواب بخپله پوه شي. دلته نسبت د ختمه الله ته وشو چې الله ورله دا مهر وخلی دی، صحیح. نو آیا نسبت د یو داسې فعل چې هغه متعلق وي د شر سره الله ته نسبت جایز دی؟ جواب د دې ولیکئ صحیح. د اهل السنت والجماعت عقیده دا ده چې خالق د خیر او شر الله دی. بالکل خالق د خیر او شر څوک دی؟ الله. والقدر خیر و شر من الله تعالی. خیر او شر من الله تعالی د الله د طرف نه. ایمانم چې کله مونږه راوړو دا وایو. خالق د هدایت او ضلالت هم الله دی. هدایت هم الله پیدا کړي، ضلالت هم الله پیدا کړي. لکه سورة البقره 26 آیت کې بدرل راشي، الله فرمای یضل به کثیرا ويهدي به کثیرا. د ضلالت او هدایت نسبت الله ته شوی دی. نو گویا کہ خالق دا ہدایت اور ضلالتم سوک شو اللہ، خیر و شرم من اللہ،
هدایت او ضلالتا من الله. دارنګ ابراهیم علیه السلام واقع به تاسو ته راشي په سورة الصافات کې. سورة الصافات لږ وګورئ، 20 سورت دی، سورت نمبر 37 20 آیت نمبر دی 96 نمبر آیت. ابراهیم علیہ السلام فرمائی واللہ خلقکم وما تعملون. مخاطبین دلته څوک دي؟ کفار. ابراهیم بابا ورته واللہ خلقکم، الله پیدا کړی تاسو، وما تعملون، وغه چې تاسو عمل کوئ، تاسو اعمال د کفارو عمل سوي بدوي، داغه اعمالو خالق الله دی څنګه چې تاسو خالق الله دی. نو دلته اوس چې نسبت شوی دی د ختمه الله ته، بالکل دا صحیح نسبت شوی دی، ځکه چې خالق د دې الله دی، اے فاعل د دې څوک دی؟ الله، کوونکی الله دی. خو سبب څوک؟ سبب هغه کفارو، هغې خپله د دې سبب وګرځېدل. لکه زه اوس تاسو ته وایم ځکه اکثر چې موږ عربي زده کوو نو په هغې کې د زید ذکر زیات راځي. زید کمرې ته دننه شو او کمره کې څه بلب ملب نه دی لګېدلی، د دروازې په ذریعه رڼا راځي دننه، دروازه زید بندی، نو په زید باندې تیاره شو. نو ته به اوس دا تیاره پې چا راوستو؟ الله. خدا د څه د وجې په الله راوسته؟ د زید د دروازې د بندولو د وجې. نو د تیاری خالق الله او الله پې راوسته، خو سبب هغې دپاره د زید عمل شو چې دروازه یې څه که ځان پسې دروازه یې بنده که. نو همداسې د دې ختمه فاعل الله، خاتم دلته الله، مهر لګون کې الله دی، د وجې د څه شي چې خالق د دې الله دی. خو سبب یې څوک؟ کفار پخپله چې هغې حق پټ کو، بنا بر عناد منکرین شول، دی وجې الله رب کریم پې مهر ولګولو. اوس دلته چې راشي معتزله وګورئ، معتزله وی چې د قبیح فعل نسبت الله ته نشته. داسې فعل وي چې هغې کې قباحت وي، شر وي پکې، د هغې نسبت وی الله ته مه کوئ. شیطان دی په مختلفو طریقو خلکو اعمال ښایسته کوي. معتزلو ته په دې شکل عمل ښایسته کړی چې یاره مونږ د الله ډېر ادب کوو، او د ادب په دې نشه کې دوی دوره مخکې لاړل چې د قرآن کریم په ډیرو آیتونو کې بیجا تعویلات شروع کړ. همداسې وي اکثر نن سبا لکه یو سړی دی هغه دعوی کوي وي یاره زه خلکو ته حق بیانوم د قرآن، ناغله شیطان دا عمل ښایسته کړی دی، وایي زه حق بیانوم. نن ما کلیپ اورېدو د هغه نومینالم ټولې پیژنئ، بخاري او مسلم او ابو داود او ترمذي، وی د نورو مولیانو د قرآن سره تړلی دی او قرآن ورته د هغې نه بیانوي. نو اوس هغه بدبخته سړي ته هغه عمل ښایسته شوي، قرآن زه همداسې بیانوم. قرآن همداسې د چا پلار نشي بیانولی، د خېټې نه به ته قرآن څنګه بیانې؟ حدیث ته نه منې، تفاسیر ته نه منې، شروحات د حدیث ته نه منې، مفسرین پتا بدلېږي، محدثین پتا بدلېږي. نو ته به د الف لام میم معنی څنګه کې؟ د خېټې نه د الف لام میم معنی چلو نشته، وضاحت به ورته څنګه کې؟ د ذالک الکتاب لا ریب فیه هدی للمتقین وضاحت به ورته څنګه کې؟ نو بدبخته خلک دي شیطان ورته عمل ښایسته کړی په دې شکل چې یاره وایي زه تش قرآن بیانوم، قرآن، او زه د الله رب کریم د کتاب نشر و اشاعت کوم خلکو ته. په دې شکل شیطان هغه ته د عمل ښایسته کړی دی. معتزلو ته هم عمل ښایسته کړی چې وایي الله ته د قبیح فعل نسبت نشته، نو وایي موږ ډېر ښه یو په نسبت د دې سنیانو،
د اهل السنت والجماعت. ځکه وی اهل السنت والجماعت نسبت د قبیح افعال الله ته کوي، غلط کار کوي، او منګه د قبیح افعالو نسبت الله ته نه کوو، نو منګ ډیر ښه کار کوو، منګه د الله ډیر مؤدب یو. ورته قرآن کریم کې چې ځای په ځای ثابتېږي دا چې ته د ایمان کلمه وې ولقدر خیر و شر من الله تعالی، نو بیا به دې سره سکے. نو په دې ځایونو کې اکثر چې معتزله راشي نو هغوی بیا تعویلات کوي. اوس دلته یو خبره ذکر کوم تاسو ته، صفائی د علماو په کار ده، دا په مونږه لازم دی چې مونږه د علماو د حق پرستو صفائی کوو. یو تفسیر دی تفسیر کشاف د امام زمخشری رحمه الله. دی تفسیر نه تقریبا ټول تفسیرونه لیکلی شوي دي. تفسیر کشاف کې امام زمخشری دلته بطور نقل د معتزله دا تعویل ذکر کړي د چاغي دلته دا تعویل کړي. تعویل هغه دلته دا کړي ختم الله کې تعویل کړي چیرې د داسې قسمه فعل نسبت الله ته نشتا. ا تعویل څنګه د اذان له بحث دی ووت. حضور آیات ساتي چې وی دلته تعویل کړي دی چې د ختمه نسبت الله ته نه دی شوی. نو امام زمخشری دا به طور نقل راوړی. د دې دلیل دا دی چې د قاضی بیضاوی رحمت الله علیه تفسیر دی تفسیر بیضاوی. دا تفسیر بیضاوی یاد ساتي دا د تفسیر کشاف نه لیکل شوی. خو تفسیر کشاف کې اکثر د معتزله او اقوال ډیر ذکر شوی دي. او بل خبره امام زمخشری رحمت الله علیه چې دا تفسیر لیکلو نو پاغي کې داغه یو منهج داو چې د زیات او اعمالو د پاره هغه د عقل ثبوت پیش کړي دي. کوشش دا کړي چې عمل د عقل نه ثابتي چې عقلی طور دا خبره سیده دا اصل ګوري د معتزله و دي. معتزله وی چې منګه عقل د نقل نه مقدم ګڼو. نقل قرآن دی حدیث دی، خو که عقل په فوقیت حاصل که مونږ به عقل منو قرآن حدیث به پریدو. دا د معتزله اصل دی. چونکه داغي دا اصل دی. امام زمخشری په خپل تفسیر کې اکثر زیونو کې کوشش دا کړی دی چې اعمال د عقل نه ثابت کی دی وجه د خلکو ذهنونو کې اوس دا راغلی دی چې امام زمخشری هم معتزلی دی. په دې سره اعتزال نشی راتلی. د اعتزال نور اصول تو ګوره چې هغه اختیار کړی دی کنه. نو تفسیر بیضاوی د قاضی بیضاوی رحمه الله اغم د دې تفسیر نه لیکل شوی، خو کوشش دا کړي چې دا کم د معتزله او اقوال وی اکثر یا امام زمخشری ته د اعتزال نسبت چې د کوم خبرو د وجه شوی نو هغه خبرې پکې پریخي او تفسیر لیکل دی. خو په دې ځکه چې راځي تفسیر بیضاوی هم دغه خبره ذکر کوي، د معتزله دا قول ذکر کوي به طور نقل. دا نقل کړی دی دلته. دا زمونږ دلیل دی چې تفسیر کشاف والا معتزلی نه دی. که اعتزال پکې وي او دای دلته به طور تعویل ذکر کړو د ختم الله د لاندې، نو بیا به تفسیر بیضاوی کې قاضی بیضاوی نو ذکر کړي، نو هغه ته نسبت د اعتزال کول دا صحیح نه ده. داغه صفائی پکار ده. حاصل ګوره د دې خبرو چې په دې ځکه خالق د قبیح فعل د دې نسبت الله ته شوی دی. بالکل خالق د قبیح الله دی، د قبیح افعالو خالق الله دی، شر الله پیدا کړی دی. خو یاد ساته کسب د قبیح هغه نه کوي بیا، او دا به ان شاء الله تعالی کسب د قبیح یعنی هغه قبیح کار الله په خپل نه کوي. د دې به زیات وضاحت به ان شاء الله زتا اوستا مخکې آیت راځي الله یستهزئ بهم د لاندې بدر تکو. نو دلته اوس دغه یو وړوکې شانتي بحثو چې په دې باندې اکثر معتزله کوشش دا کوي د آیت غلط تعویل کوي، موږ د هغې لنډ شان تردید وکړو.
ختم الله مهر وخلی دی الله علی قلوبهم د دې په زړونو باندې. وختي ما تاسو ته ووې چې دا آیت نتیجه ده د وروستو آیت دپاره. دلته ډیرو مفسرینو دا لیکلی دي چې دا علت دی، سبب دی، دا ختم الله علی قلوبهم وعلى سمعهم وعلى ابصارهم غشاوه د پاره د وروستو د لا یؤمنون، یعنی ایمان دوی ولې رانوړو؟ ځکه چې وایي الله ورله زړونه مهر کړی دی. اکثر مفسرین دلته دا آیت بطور علت ذکر کوي، دا علت دی، دا سبب دی. منګ اوس د دې خبرې رد وکړو چې دا علت سبب نه دی، چې دا کفر دی ولی وکړو، د نذیر خبره دی ولی رد که، دوی لا یؤمنون ولی شو، دی وجی چې الله ورله زړونه مهر کړیو. کته وی علت دی سبب دی، نو دا اعتراض دلته راځي چې دا خو بیا ورله الله زړونه مهر کړیو، دی کفر اختیار کو، نذیر رد کو، ایمان راو نړو، نو دا ځکه چې دی الله زړونه مهر کړیو چې سبب دی ورته وګرځو دا یا علت دی ورته وګرځو، نو په دې بیا یو اعتراض راځي. نو د دې بیا ګناه څه ده چې دی له به عذاب عظیم وي. نو دې پسې بیا ځان لا قصې پسې شاته قصه ده، نو یو لوی بحث بکې او بیا به دا خبره ورته ثابتې چې یاره الله رب کریم دلته د هغه کفر د وجې دوی څه کړی دی؟ مهر کړی دی زړه. نو ښه دا نه ده چې د آیت عنوان ته داسې ذکر کی چې دا آیت دلته څه شی دی؟ نتیجه، یعنی کفر هغې اختیار که، انذار هغې د نذیر رد که، لا یؤمنون شو، نو د هغې د وجې الله ورله زړه څه که؟ مهر کو. نو دا آیت بطور نتیجه صحیح راځي، نه کې بطور علت. او دا خبره زه نه کوم، دا خبره په تفسیر قرطبي کې او تفسیر ابن کثیر کې دواړو مفسرینو کړی دی. هغې وایي چې ختم الله دلته څه شی دی؟ نتیجه، نه کې علت. او په دې باندې زه تاسو ته یو دلیل هم ښیم. په یو بل ځای کې قرآن مجید ذکر کړی دی همدغه مهر او همدغه کفر. هغه آیت نه به تاسو ګورئ، استدلال به کوو مونږه چې الله رب کریم دا مهر سبب ګرځولی دی د پاره د کفر، او که کفر سبب ګرځولی دی د پاره د مهر. په دې جمله ځان پوی کوي، ځکه اکثر مفسرین دلته وایي چې دا مهر سبب د پاره د کفر، یعنی مهر الله پې وخلی او ځکه هغې کفر وکړو. او موږ وایو نه، کفر سبب د پاره د مهر، کفر هغې اختیار کو ځکه الله ورله مهر ووو. او زمونږ د دې خبرې تایید قرآن مجید په خپله په یو بل مقام کې کوي. سورت دی سورت النساء 4 نمبر سورت، آیت دی 155 نمبر آیت. نو اوس به زمونږه دعوه ثابتیږي چې الله رب کریم د څه د وجې د دې زړونه مهر کړی. ګورئ، فبما نقضهم ميثاقهم وكفرهم بآيات الله وقتلهم الانبياء بغير حق وقولهم قلوبنا غلف. بیا سوی بل طبع الله، دلتا د مهر نه تعبیر شوی دی په طبع سره. ولی شوی ان شاء الله مخکې د دې تفصیلی بیان را روان دی. بل طبع الله، بلکې مهر وخلی دی الله علیها د دې په زړونو، بکفرهم په سبب د کفر د دوی. دا آیت دلیل دی، مهر الله والی دی په دوی باندې، خو د څه د وجې؟ د دې د کفر د انکار د وجې. بیا مخکې څه وایي؟ فلا یؤمنون الا قلیلا، نو ایمان نه راوړي مګر ډېر لږ. نو دې ځای نه وګوره اثبات د دې خبرې کیږي چې دا کفر سببو د پاره د ختم د مهر، کفر دی اختیار که، دی وجه الله ورله په زړونو مهر وو. او کته وی چې نه،
مهر سبب د پاره د کفر. دی کفر زکه اختیار کو چې الله ورله زړونه مهر کړو، نو بیا چې په دې کم اعتراض راځي چې هر کله الله ورله د مخکې نه زړونه مهر کړو دوی ایمان راونړو سوځي ولې جهنم کې، نو هغه لوی بحث بیا ورته تاسو کوي. ما په لنډو کې درته اعتراض ختم کړه. بله خبره یاد ساتئ، زمونږ د دې معنی تایید مخکې وروستو دا نورې ډلې هم کولی شي. څنګه لکه وروستو مونږ د مؤمنانو ذکر وکړو چې مؤمنان علی هدن شو، په هدایت عظیم الشان شو، او دا هدایت نتیجه د سوا دغه اوصاف خمسه 15 صفات اختیار کړیو کنه، دی وجه په هدایت شو. نو دلته هم کفارو دا دو خباسات اختیار کړی دي کنه، دی وجه هغې څه شو؟ خاتم القلوب، ختم الله د هغې په زړونو باندې مهر و. که ته نه ختم الله دا سبب دی د پاره د کفر، نو بیا به وروستو څه چې دا هدن علی هدن چې ذکر شو دا سبب دی د پاره د اوصاف خمسه نه چې څوک په هدایتي هغې به دا اوصاف خمسه اختیاري. دا معنی خو بیا نه ټیک کېږي. نو دراصل هلته اوصاف خمسه اختیار شو، د هغې نتیجه سره ووته علی هدن شو په هدایت. دلته دو خباسات دی اختیار که کتمان حق او انکار بالعناد، دا غی نتیجه سره وته ختم الله علی قلوبهم وعلى سمعهم وعلى ابصارهم غشاوه. حاصل پدی توجیه سره هغه اعتراض مونږ څه شو؟ رفع شو. ځکه چې څوک دلته وایي ختمه سبب دی د پاره د کفر، یعنی کفر یې ځکه وکړو چې الله ورله زړه مهر کړی، نو چې الله ورله زړه مهر کړی نو بیا د دوی قصور چې دوی له عذاب عظیم ولیو، بیا په دې اعتراض باندې تاسو بحث کوئ. دی وجه هغه اعتراض مونږ بالکل دلته څه رفع دفع بقایا پاتې شو په تقدیر باندې بحث. که په آخر کې موقع راله انشاءالله تقدیر به هم دلته خیر دی وچېړو. نو ختم الله مهر وخلی دی الله علی قلوبهم د دوی په زړونو باندې. د دې مهر مثال ما تاسو ته وختي ذکر که مهر څه شی دی. د مهر مثال د خط په لفافه کې بندول او په هغې مهر وخل. یو بل آسان مثال، صندوق وي راواخلې په هغې کې سامان کیږدي، سر پې بند کې تاله ورته واچې، دا تاله د هغې دپاره څه شه؟ مهر شو، مهر دی ورته ووه. دا د مهر امثال دي. همدارنګ انسان هم په زړه کې کفر دننه کی، نو هغه کفر دوره دننه کی چې بالکل هغې سره یو خالي ځای پاتې نشي د پاره د نیکې، نو بیا څه وایو چې د هغه زړه څه شو؟ په کفر باندې د کفر د وجې مهر شو. اوس تې نه دا کفر بهر روزي او نه ورته ایمان دننه کیږي. نو ختم الله علی قلوبهم، علی قلوبهم کې دا علا دا د پاره د تاکید راغلی دی. دلته تاکید د پاره الله راوړو. کمال دې سره سو شو چې دې سره اشاره وشوه دې ته چې احاطه شوی دی په مهر سره د دوی په زړونو، خو داسې احاطه شوی دی چې هغه حد درجې زیات احاطه شوی، یعنی یو ځای هم پکې د کفر نه خالی پاتې نه دی، ټول ډک دی د کفر نه. علا د تاکید سره دا کمال وشو چې اشاره دی ته وشوه چې دلته په مهر سره احاطه شوی دی د کفر د دوی په زړونو، خو داسې احاطه دی کفر کړی دی د دوی په زړونو چې ذره بر ځای خالی ورته نه دی پرېښی، یعنی ټول زړه د کفر نه ډک شوی دی، اوس ځای پکې سره شته نه چې هغې ته نیکي وردن نشي. نو علا د تاکید دا کمال یې وکړو. قلوبهم، قلوب جمع د قلب، مراد ترې نه د غوښې هغه ټوکړه ده، خو دلته تی مراد څه شی دی؟ دا خبره نوٹ کړئ. قلوب د قلب جمع، قلب نه مراد څه شی دی؟ د غوښې دا ټوکړه زموږ په سینه کې چې د غوښې ټوکړه ده دې ته قلب وایي، خو دلته تی مراد څه شی دی؟ په دې ځای کې په دې به لږ بیان کوو.
دراصل یاد ساتئ یو صدر وي، صدر سواد سره لیکل کیږي. صدر سینې ته وایي. سینه محل وي د پاره د فؤاد. فؤاد د زړه د پردې ته وایي. زړه نه داسې غوښه د پرده راته وي، دې ته فؤاد وایي. سینه محل وي د پاره د فؤاد، او فؤاد یعنی دا پرده محل وي د پاره د قلب، د پاره د زړه د غوښې هغه ټوکړه. سینه یعنی صدر محل د پاره د فؤاد، فؤاد محل د پاره د قلب، او قلب محل دی د پاره د عقل. دا خبره نوٹ کړئ. زمونږ دا سینه چې ښکاري دا محل دی، ځای دی، مقام دی د پاره د فؤاد، دا هغه پرده چې د زړه نه راته او دا فؤاد محل دی یعنی مقام دی، ځای دی د پاره د قلب، دا هغه غوښې د ټوکړې. او قلب څه شی دی؟ محل دی د پاره د عقل، یعنی دا قلب محل شو د عقل. گویا کې عقل په کوم ځای کې دی؟ په زړه کې. په دې خبره ځان ښه پوه کړئ. نو دلته حقیقت کې مراد ته عقل شخه، خو زړه قلب ځکه ذکر که چې دا محل د عقل دی، نو هغه محل د عقل ورله مهر کو کم کې چې عقل محصورو، عقل بندو. گویا کې محل ورله بالکل بند که دنه چې کم عقل پکې پروتو، اصل مهر په عقل باندې دی، خو الله ته هغه محل بالکل دا شان بند که چې سره ورته ایمان دنه نشي. دی وجه المفردات کې امام راغب اصفهانی رحمت الله علیه هم دا ذکر کوي چې دلته ذکر د محل دی، مراد ته حال دی، یعنی پوشیده غ عقل دی. دلته الله رب کریم ذکر د قلب کړی دی، د زړه، خو مراد به تسوي تاسو به سوای عقل. ځکه که ته یاره په زړه باندې ورله د غوښې په دې ټوکړی مهر لګولې، نو د دې څه فایده؟ دا خو طبي لحاظ سره هم چې بیا وګورې نو زه په دې باندې مهر ولګېدو، نو هغه بیا ښکاري څه. دا خو د محسوساتو نه دی چې محسوسیږي. صحیح ده؟ دلته ذکر د قلب دی، مراد ته عقل دی. گویا کہ اللہ رب کریم د دوی په عقل باندې مهر ولګولو. خو قلب ولی ورله ذکر که ځکه چې قلب د عقل د پاره محل و مقام و کورو، نو الله بالکل هغه کور ورله بند که. حدیث کې هم د قلب ذکر دی، بخاری و مسلم کې حدیث راځي، مراد به عقل وی. الا و ان فی الجسد مضغه، خبردار په زړه کې د غوښې یوه ټوکړه ده، په جسد کې د غوښې یوه ټوکړه ده، په زړه کې نه، په جسد کې. اذا صلحت صلح الجسد كله، کله چې د غوښې دا ټوکړه صالحي، نو ستا ټول جسد به صالح، یعنی چې کله د غوښې دا ټوکړه صحیح وي، ستا ټول جسد به صحیح وي، سالم به وي. واذا فسدت فسد الجسد كله، او کله چې د غوښې دا ټوکړه فاسد شي، خرابېږي، نو ستا ټول جسد ور سره خرابېږي. نو بیا په خپل ذکر کوي الا وهي القلب، خبردار هغه قلب زړه دی. دلته هم ګوره ذکر د څه شي دی؟ د قلب. مراد ته څه شی شه؟ عقل. چې کله ستا عقل صحیح وي، ټول جسد به دې صحیح استعمالېږي، او چې کله ستا عقل هغه فاسد شي، ټول جسد به د غلط استعمالېږي. دعا هم قرآن کریم ذکر کوي په سورة آل عمران آیت نمبر 8 کې، را بشي ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمه انك انت الوهاب. التم قلب ذکر کوي، مراد ته څه شی دی؟ عقل. یا الله ربنا لا تزغ قلوبنا، زمون زړونه مکګو، یعنی زمون عقل بیا بل خواته بونځي چې مونږ بیا عقل شو. حدیث کې رسول الله صلی الله علیه وسلم دعا ذکر کوي، یا مقلب القلوب ثبت قلبي على دینک، اے مضبوطون کې د زړونو مضبوط کا زړه زما په دین خپل. ما چې کوم عقل باندې ستا دا دین حاصل کړي،
پیژندلې مې دی پاغي باندې ما مضبوط کا. دی وجه قرآن کریم خپل محل هم قلب ته ویخه ځای په ځای قرآن کریم ذکر کوي. د قرآن کریم محل قلب دی. آیتونه پی ډیر دی. یو آیت نیم پی درته سورة البقره کی 90 آیت 97 قل من کان عدوا لجبریل فانه نزله علی قلبک. یقینا دی جبریل راوړی دا قرآن علی قلبک ستا پزړه. ولی پزړه کې څه شی وي؟ عقل وي. سورة آل عمران آیت نمبر 8. نو پزړه کې څه وي؟ عقل وي. دی وجه قرآن کریم مقامم څه شی دی؟ زړه دی. سورة الشعراء 193 کې هم راځي. موږ سره ټیم نشته غواړم چې دا مضمون زر ختم کوم. سورة الشعراء 193 کې هم د قرآن مقام زړه راځي. سورة قاف کهف نه قاف آیت 37 کې هم د قرآن مقام زړه راځي. دی وجه قرآن کریم کافر ته هم بے عقل وی. کافر ته بے عقل ولی وی ځکه داغه پزړه کې قرآن نوي. نو بے عقل ورته ولی وی ځکه چې دا زړه مقام د عقل دی. نو د دې هغه عقل مهر شوی دی. عقل په قرآن سره بیدار نشو. گویا کې ستا د عقل قرآن کریم بیداری. قرآن کریم راوی خی. قرآن نه بغیر ګوریات ساته عقل دی نوی خیږي. دی د پاره صرف یو آیت وګوري. یو آیت د سورة الاعراف. بس بیا بس کوخه. سورة الاعراف آیت نمبر دی 101 وختي چې ما وې ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والانس لهم قلوب. د جهنميانو صفت د دوی زړونه دي لا يفقهون بها نه پويږي په دې زړونو سره په قرآن. په زړه سره څنګه پویدل وی عقل وی کنه سړی په عقل پیژني. تفقه پسې کیږي په عقل. نو دلته اشاره عقل ته شو. ولهم اعین لا يبصرون بها سترګې دي قتل نه کوي. ولهم اذان لا يسمعون بها غوږونه دي اورېدل نه کوي. اولئک کالانعام دا خلق په شان د ډانګرو دی. ولې ډانګرو کې عقل نشته. نو چې عقل بیدار نشو په قرآن سره ډانګر پاتې شو. بل هم اضل اولئک هم الغافلون. یو بل آیت په وګوري بس بیا بس کوي. خد سورة الحج 22 نمبر سورت دې سره لګ نورم واضح کیږي. باقاعده لفظ عقل راغلی دی. سورة الحج 22 نمبر سورت آیت نمبر د 46. افلم يسيروا في الارض فتكون لهم قلوب يعقلون بها. آینه دی ګرځېدلې دوی پزمکا نشي دوی د پاره زړونه يعقلون بها چقل حاصلې پدې سره. دلته ګوره قلوب سره لفظ عقل راوړي. ولی پزړه کې سوي عقل وي. نو الله رب کریم دلته فرمای ختم الله على قلوبهم مهر وخلد الله على قلوبهم د دوی په زړونو باندې د دوی په عقلونو باندې مهر لګېدل. الله ته هغه عقل سکه هغه ته سلب که عقل ته واغست لارې ورته بنده که چې قرآن سره ورنشي زړه ته او چې بیا دغه عقل بیدار نشي. نو عقل ته واغست ورپسې والا سمعهم والا ابصارهم باندې به ان شاء الله سبانی سبق کې بیان وکړو. وصلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد و آله و اصحابه اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.